السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره وای سب خټک قدرمندو دا وخت روانو راو لاهور راوند تبلیغ اجتماع ته او د خیر اسره د کلی لا د لاکینه خبرابر ګوډي راوته او دا وخت موږ روان یو په موټر کې یعنی ټوډي مکړی د خیر اسره خپل او بس امیر صاحب سره روان دی د شاطر اسره خپل ملګری دي نو مولانا صاحب د ټول پکې دي خیر اسره او امیر صاحب په ډرایوینګ کې ناوله ده او دا سی بیت کوچی تاسو راټاوش او الله دې بختوره کې اجتماع راځي ټول مسلمانانو هدایت دریا جوړه ابا دا سفر جاری ده که خیری وړا شانته ویډیو به جوړو لیاره زې په ځای باندې بس سټیپ ویډیو کو نور چې بیال ته ریموند ته ورسو د خیر سره تاسو مکمل انفارمیشن د ریموند باره کې خلکو سره کوشش وکړو چې تاسو له کوم چې د فارن یعنی بار ملکونو نه انډونیشیا یا نور ملکونو نه خلک راغلي وي یا غیر سب سم مذاکره تذکره کوي خیر سره دا ټول یو شاونه ویډیو به ته جوړو تاسو فل حل د لیارې ویډیو انجوای کوي او ان شاء الله تر لا اوره پورې به دا ویډیو موږ کوو زې په ځای باندې تاسو تکلیفونه خلو دا وخت بس نوشار نه راوته د خیر سره او بیا په برهان باندې موټر وې ته خېجو او پلیاره چې مسو هوټل کې سټې یا هغه به ریکارډ کو بیا په موټر وې نه سجل کې ریکارډ کو کلر کا هر بم ته ریکارډ کو نو مو سره اوسه او پروګرام تر اخره پورې ګوره او ویډیو نه خوان مزه واله په دا وخت خیره سمویا اسلام آباد ټول پلازا تر ورسېدم دا ټول پلازا په کراسکو مخکې بیا له اور ټول پلازا دا غیر مخکې په سفر جوړی وي اسلام آباد ضلع رسمی غنیم لگا ممکن جبر ہوتے ہونے کے سودا ہے موز بھی دو میرا پلانٹ لگا ہوا ہے بسان 3 लाख रुपए بس ښه رخسار کې وشته کړلی هستا ده خوا خوالی ارزون دی منه هغه ځای نه دیده که وچو پتینه ښه او ازدو که جرزون دی ये लो मेरा भाई ते 100 काट के तो 100 रुपए काट उधर तो 100 रुपये बता हाँ दबा चीट कम देती है अभी तो ये लगा देते हैं चीट मिल कम जैसे बेटा अर्जाना सकते हाँ ऐसे अब्बल शरीफ हो है ना वैसा तो टोले हिंदी के भाई के फैमिली के बटू पे भी फैमिली गाड़ी अभी न हुआ तो जरदारी फैमिली ना पता कि होता तो पैसे नहीं भी ना मेरे कवन नहीं भी ना मेरे को नहीं चेटे सब ये सब नहीं हाँ तारिक साहब बस वो सा बना दे के बारे में बस د وخت کې د خیره سره کلرکهار چړیانې شروع شوې او لږ ساعت مخکې به اترایي شروع کیږي کومه چې سخته اترایي ده
د دې سیټ نه پېښور نه لاهور ته چې زه وترای راځي او د لاهور نه چې پېښور ته راځي نه بیا چړای راځي نو اوس دا غړ غړ ګاډي چې کوم دینو دا لګونه شروع شو دي جن ګرانو قدرمندو دا وخت کې د کلر کهار وترای شروع شو کوشش کوم سلیکټ ریکارډینګ کوم واپسې کې چې راځم نو بیا به مکمل د ورځې مکمل کلر کهار چړای خیم دا وخت یو ټانګ زموږ نه مخکې ده اور ده मुझे कौन دا بس تقریبا باقاعده د کلر کهار وترای شروع شو او دلته کې درته وایي چې وای بریک چک کړئ په کلاره باندې زه بریکونه چک کړئ در څلور ځله بریکونه چک کړئ تاسو په بریکونو باندې مطمئن شئ چې بریک مو صحیح دی نه بیا په باندې زه خو سپیډ د دې 40 30 20 دا دی روټین دی 20 د غټو گاډو لپاره 20 دی د وړو گاډو لپاره 30 سپیډ دی 30 کیلومتر پر اور یعنی په غنټه کې 30 کیلومتر د 30 سپیډ نه به زیات نه زی ټلیفون پکې راوړم شهرو سترګه بچرګه الو چرګه بچرګه सब बस मुझे हका के ब्रेकुना मो चिकू बस रावाली पे उतराई को जीजू एतो सो नमक क्यों वो रिकॉर्ड इंसान तो वो लगा कल आगा चॉप का चढ़ाई मड़ाई चॉप का हाँ चिड़ियाघर तो पकड़ शुक्ला है دغه د نه چړیاګر خو نه دي چې موږ کوزه ته راوړو دنیا چړیاګر دی او بس نه راسي بکنه به نور تیری او بس راځه سنجه و منه پوښ وګنه په سپیډ کې ایش ډرایوینګ مازه خو لګایم ریکارډینګ کوم ها چړای ریکارډ کوم خپل میناواله دمه نو سه ځان نه چې پوښوي پروټه وکړه سلو شمس په قانون باندې ځکه عمل کوا چې بیا انتخاب دی غونې نشو کېدای او الله مې وساتي چې اکثر ته وی چې کنه بریک را کنټرول کوم او بریک بیا غشي نه کیږي او بیا بریک ته خراب شي سیستم ورته هغه مخامخ چړای دا مصنوعي چړای دا چې کله بریک پیل چې په دغه چړای باندې وګاړي خېږي او بازار موټر وې باندې روان یو رنگینی شو په کې خیر سره پټوله دار باندې هیڅ رنگینی نه ونه ریکارډ یې میټر کم وکړو اوس لګرانه شو او به موږ نه مخکې سپوږمۍ روانه ده رڼا ده کوي سپیډونه ټولو گاړو تقریبا 40 او 30 ترمنځ دي د دې کې اکثر ته بسونو ولا زیاتې کې د 30 دي او د تنوي 30 پکا سنجه زموږ مخکې شو دا موږ بل ګوړه ده او روان ده خیر سره موږ ټول ملګری درې دوا پلان کو چې یو موټر ده نو دا د سنجه استاد نصر سنجه ده او بس هغه موږ په دې وخت کې مخکې شو او دا موږ شاته کړه او اوس موږ را مخکې کو دغه مخ کې درمنه بل چړای ده نه مخه تاسو لټنه وته کېدلی ایمرجنسي بریک کې بدغه ورخې مستا ګوړې پرې سوري ان شاء الله د اتوار پر ورځ د خیره سره زمون لا بوتل بیا یو ځل ریکارډ یو ځل مې مخکې ریکارډ کړی خو یو ځل بیا ریکارډ کوم او ابو دورزي
ګوره بریکونه بویونه راولو ښه بویونه راولو لیدرو 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 زور پاته بدلته کې بیلاګي بس ګیر د نه هیر نشي وشي سیکنډ ته ورمیرا دی وخت قدرمندو د گاډو لیدرو هغه بویونه شروع کړو چې د حد نه سوا الان کې په نظر نه راځي خدا یو انتهایی سخت چړې او څوک هم چې دلته راځي په دې باندې ډرایوینګ کوي نو کوشش کوي چې دې څه احکامات لیکلي وي ساين بورډونو باندې سم د لیکلي باغ باندې پورا احکامات کوي بلکې دا غیر هم ور باندې زیات لکه څنګه چې د ډاکټر وایي چې پرهیز کوه دغه سیس نه نو دا مدد وی چې د شي نه پرهیز کوه د سپیډ نه پرهیز کوي اوورټیکینګ نه پرهیز کوي او دغه سه بریک لکه کم استعمالوي په ګیر کې گاډي بوزي دا ټول خبرې د لیکلي نو هغه باندې باقاعده عمل کوي نو تاسو به ان شاء الله ډرایوینګ محفوظ وي دې کې ما 13 پر 217 سو ډایوګونه جنگیدلی وي یا موږ نه بعد 35 سو جنگیدل آرامس یو پورشن د ان یو سټپ د وترای ختم شو یو مخکې بل سټپ ته دویم سټپ ومشته دا سخت وترای و مخکې به دینه لګ نارمل هم پکې وترای چړای شته بدر رواني موږ سیکنډ پلان کوشته موږ سره روان دي مله موږ سره خیر ملګری ده سنجه ده بیشا دا سیډوال د کنکریټو دلته کې چې څنګه غاړه کېږي نو د سیډوال ته وګاړه اړمای साइड ना बगाड़े रोका हुआ है दलता बाकायदा कैमरे लगी दी कम कासम अगर खिलाफ वर्जी की बतलान दे वता पर्चा वर्की नान देना से स्पेशल कसान आगम दरता खेमा और बस आगे स्पेशल दा बिया सेकंड ऑप्शन चुकने चढ़ाए आगे शुरू शो सख्त उतराई दा په نظر باندې نه راځي خو چې څوک هم ډرایوینګ ته کینی وي هغه ته پته لګي مته اوس کتل شي قدرمندو سره ګډه رڼاګانې دي بګي لایټونه لګېدلې دي پته نه لګي انجانو په حکومت کې د بجلی ګرو نشوي نه په دار باندې په یو ځکه لایټ نو لګېدلې صرف دلته کې لایټ لګېدلې دغه سره ګډه رڼا شته د دې په وجه باندې موږ د ریکارډینګ ته وکړو او دا سخت چړای را لګي چې بریک پیل شي دا لیفت سایډ ته وو ګاډي کاټ کې او په دغه مخامخ چړای باندې ورکې سګاړه به ځه سب سلو شه سپیډ ته تیر شو دلتا N موډ ده ان ډبل موډ ده دا ټرکونو ولا قدرمنو سایډ ته تصویر شي ویلور دي دا سخاله خو دغه د پوره ویلور دي چې را دلته خو پورا کی بیا به سار په مخه ونیزي او څکه سانتي د پوره ویلور دي چې د ټایرونو ګرم شي وي بریکونه لیدرې ګرم شي وي ناغه دلته گاډي خبرابر غنټه دوه درې چې بریکونه لیدرې یخ شي بیا روان شي نو دا یو ښه سوچ ته چې دلته کې د ودرې شي او ځکه چې دنیا خسته ده خو چې ژوند دی وی بګي یعنی خپل ژوندۍ دنیا هم خسته ده نه هر سړی خپل ژوندۍ بچ کولو کوشش کوي بل ښه سوچ ده
دا ډینجرس موډ دی ډینجرس په دې غټ پټ لیکلي چې ډینجرس موډ ډېر خطرناک موډونه دی نو دا ټول په 20 کیلومتر کې روان دي میک پیر شو بس قدرمندو کیمرا به شیشې نه بار وېسته ما چې تاسو ته لکه ویډیو کوالټي شاوش کوي ځکه تیاره ده شپه ده د شپې تقریبا 2:30 بجې دي واپس روان یو دا ځای ډېر ډینجر دی دا ګوره ټول نه غټ غټ ګاډي بالکل داسې روان دي لکه پیله ګیر کې دا کلر کهار اترایي ده تاسو ته نه پندونه اخلي او تاسو نه تاسو پورا معلومات درکو خستانه ویډیو کوشش کوو چې خستانه ویډیو جوړ شي دا تور شپه ده او اسمان پړکیږي پکې دلته خو اسمان نه پړکیږي دلته د ګاډي پړکیږي دا ټول تقریبا څومره ګاډي چې ویني نو د کې به یو دوه ګاډي داسې به وي چې هغه به د سورلو وي او نور ټول چې کوم د اجتماع ته روان دي ټول ګاډي د اجتماع دي لاهور ریوند اجتماع ته روان دي که دایو دا که هر نمونه ګاډی دا ټول اجتماع ته روان دي دا مخکې بکسي چې کومې دا د اجتماع لپاره دي او چې کوم ګاډی نه پېژنې په چت باندې به دغه بسترې پرتې وي نو د هغې نه ډېره په اسانه پته لګي دا ټول د اجتماع ګاډي دي او څومره خلک چې دي په دې ټایم کې چې څومره روان دي نو تقریبا 99% خلک چې دي هغه ټول اجتماع ته روان دي او تبلیغ اجتماع دا سالانه اجتماع وي اوس 2 کاله بعد راځي دا پاکستان په 4 حصو باندې تقسیم شو او د یوې وی سي لکه یو کال دغه وی یعنی یو اجتماع چې کوم مونږ روان یو دا د څه به وي چې د سلورمې سي پاکستان اجتماع ده بیا یو هفته بعد د دینه بعد بل وی هغه بیا د سلورمې سي اجتماع د نیم پاکستان شو او د نیم پاکستان به روان کالته وي دا خلکو بیا هغه کې نسی او دغه پکې ټیک شاپ کې دي په نظر راځي کیمرې کې اوس قدرمندو کوم چې کلر کهار اترایي وه هغه د خیره څخه ختمه شوه معمولی سټیپونه یې پاتې دي هغه به کېږي خو کوم سخته اترایي چې وه چړهیي وه اترایي وه نو هغه ختمه شوه زبرګان ویلار دي خیره سره دا د روډ بدمعاشان دي مخکې وته سټاپ کې ودرېږو دینه مخکې به قدرمندو هوټلې راځي جی قدرمندو دا وخت مونږ راورسېدو کلر کهار قیام او طعام
کوم هوټلې چې وي لاندې اترای نه چې کله راکوشي د هغې نه بعد د لومبی پامګار راځي دلته چای او روټۍ هر څه میلاویږي دا وخت د شپې 2:30 بجې دي او انشاءالله مونږ راورسېدو په دې کې تاسو ریسټ هم کولی شئ او خوراک هم کولی شئ دا وخت کې مونږ ملګري راورسېدو 2 ګاډي را رسېدلي دریم ګاډی را روان دی هغه راځي بس دلته به مونږ چای او ډینر به کوو نیم سفر زمونږ وشو د خیره څخه کلرګهاره پورې او نیم سفر چې کوم دی هغه تر مخکې 2.5 غنټې سفر دی سحر به مونږ انشاءالله رایمونډ اجتماع ته رسو او انشاءالله چې هغلته ورسو بیا به تاسو ته مونږ بله ویډیو جوړو دا رایمونډ په هغه کې به تاسو معلومات درکو دا وخت کې مونږ سره څوک راغلي هغه ټول ملګري ته ښیم دا ستره ارامګاره هر څه پکې میلاویږي او دا ملګري راورسېدو څنګه لکه تنګ شوي خو نه څه کیسه راورسېدې خیره سره الله راوستې نه به دا کلرګهار کې دما وي موږ اکثر پوسه کوو خو دا فرست ټایم لاندې راکوو شیرو وده شوی خو نه وي پلیاره شکر الحمدلله دا ملګري راغلي یو پلان کوچ یو موټر راورسېدو او یو پلان کوچ شاته روان دی هغه به انشاءالله زر راورسېږي او بس خیره سره د ملګري لګیا دي او بس چای تیاری شي استاد چې پکې لګیا دی سپیشل چای تیاری دا مارت ته راننوتو د خیره سره مارت ته دی کې بس ماشومانو کیلونیم شته او چپس مستی پکې او کولډ ډرینکس دي دا کې هغه ګورو څنګه به کې سپورټ راوځو د لارې ریفریشمنت لپاره خپل خوند لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو د موږ په کوم مقام میلاړو د موږ روانو اجتماع ته هر ځای نه خالق سي یارې وکلي ګوټ په ګوټ روانو چې چاته الله تعالی د ټولو ته اجر ورکړي خو اجتماع یو داسې مقام دی چې دلته تلنه پکار ده هر وطن ته بل تبلیغ چې کوم دی تبلیغ ته هم تلنه پکار ده موږ اکثر کوشش کوو چې تبلیغ ته لاړ شو پوه شو هغې کې ټیم میر کړو الله ته ویر کړو دنیا ټیمونه خو جدي دا خو نه ختمېږي خو چې الله ته څه ټیم میر کړو نو دا موږ په حمال کې راسي بس دا موږ اختر حسین موږ ملګری دی اوس وخت نه دی ډېر وخت نه مو دی بس دا هم روان کړو خپله روان شو دا په موټر کې پرې شوم ته موټر کې ده او زه په د پلان کوچ کې درسم نو خبره دا وه چې بس انشاءالله تعالی لاهور ته تقریبا 200 کیلومتره لره پاتې دی خبره انشاءالله تعالی کوشش په دا کوو چې خپل مقامي ځای ته ورسو په عمل کې ورسره جوړاو شو او تاسو ټولو مسلمانانو ته پکې دعا وکړو چې 50 مشکلات وي خو او چې 50 داسې د غربات وي یا څه وي نو ټولو ته به دواګانې کوو پکې انشاءالله تعالی او بس خدای خوشحال ساتي مسافر وطندار ټول الله د ایمانونه ټولو نصیب کړي وایي چې په دې ټایم کې موږ روان یو لاهور ته او کوشش په کلرکار دی او که څه وخت تېر دی چې کلرکار مې د چا کلر دی پوه شوې چې کار ورته نه بس دا یو ځای دی یو شاپ دی میټر 21 شاپ یې په لیکلی ماټ نو بس د ماټ سره موږ په خپله چا لګوو پخوو امید دا ساتو د الله نه چې الله دې ټولو ته خیر کړي رب العالمین په ټولو راحم کړي او ټول مسلمانان خوشحاله آباد اوسه وسلام دا وخت زمونږ دریم ګاډی هم اخیره سره ورسېدو اندازې مطابق چې دا دی د ډومبي هغه ته ننوته ونلتس 14 ګاډی دی خیره سره ورسېدو به دا دریم ګاډي ملګري ټول راورسېدو هلکه ورځی به دا د چای تیار دي بس یو کپ راډکول به دا د خیره سره لګیا شو ټول ملګري چای څکي چای ټي بریک دی دا وخت شپې 3:30 بجې دي او بس ټي بریک دی د خیره سره ټول ملګري پکې رالو ټول درې وړه ګاډي په یو ځای شو
کوړی کې یا لکه څنګه بدا قدمانو برګر یې وته جوړ کو امیر صاحب ارشد امیر صاحب وته برګر جوړې کې او برډ او ملای به کې واچو او چای وته خمسدار کړه چای وته به علاقه چای څنګه ده زبردست ده السلام علیکم دو دی خیر سره پوښي موږ کلینا یو ستر ګروپ روان دی پوښي خیر سره اجتماع ته لاور ته اوس موږ کلر کا هر تر ورسېدو دی خیر سره ډیر زبردست طریقې سره سفر وشولو او انجوای مو کو پوښو زین دو بریک ته دی چوي او چوي بریک کوو ان شاء الله مخکې سفر ده تقریبا 240 کیلومتر پورې پوته ده نو حالت به زون رسو دی خیر سره ان شاء الله جی قدرمندو زمونږه سفر بقاعده جاری شو د لاهور په طرف باندې ګامزن شو او ان شاء الله سحر به موږ لاهور ریونډ ته رسیږو موټروي کله بیزی شي کافی حاله پورې بیزی ده خو نور کله په شان دي بیزی نه ده بس ټریفیک باندې روا ده جی قدرمندو په دا وخت کې مونږ د خیر سره لاهور ټول بلځې ته ورسېدو او بده ځنه چې اوکیشنل لا اوټ لکه بیا بند روډ شروع کیږي لاهور مدا قدرمندو لاهور ټول پلازا او موټروي سفر ختم شو خیر سره او دینه بعد موږ لاهور کیمرا چونکی خړه کړه د شکوري نو دون ده د دې خپل یو دون وی هغه دون لګیار او بده دې کې خلک د لایټ وینګ نو بغه لایټ سره لګرانو ده بیا مخې بیا دون راځي 1210 روپے ټول ټیکس واغست اسلام آباد نه لاهور موټروي د موټر ټیکس چې کوم 1280 ده او د کوسټر 2660 کوسټر پیس 2660 او د موټر پیس 1210 مدا موږ د موټروي نه راوته ټول بلځین او مخکې به لس منټه کې لاهور جی ټي روډ ته وزیږو ټوکر نیازبیک ډایواډا ملتان روډ دغه ټول بند روډ د لاهور نه دغه کنیکټ کیږي دمونه کوي سحر سباون شو هزارونه شوي دي او رڼا راوخته مخکې ان شاء الله چې څنګه ورسو مانځه ته ودرېږو دغه پورې وځي دا سحر مو په خیر شه السلام علیکم ګرانو قدرمندو په دا وخت سحر شو بس ګرانو د مینوالو دا وخت کې موږ د خیر سره منځو کو سحر او به دا سحر شو تقریبا شپږ نیمې بجې شوې او روان یو موټروي نه راکوشو عبدالستار ایدي روډ باندې روان یو او تېنه مخکې به بیا زو ورایمن روډ باندې به تاویږو مخکې چوک ته او بس ان قریب نیمه غنټه سفر زمونږ پاتې دی او بدا دې څنګه مکمل ریوند پورې زمونږ سفر دی پندال ته وځو او پندال کې به خیر بس بیا سټې کو زمونږ سفر او پندال باندې ختميږي دا غنه بعد زمونږ بل سفر شروع کیږي بیا به هغه ته دا غزه حالوال چې کوم درو د اجتماع ده هغه کې څه بیانونه وشو چا بیانونه وکړو او څومره خلک راغلي کم څنګه راغلي په دغه ټول حال اول به ان شاء الله یو ډاکومنټري جوړو ان شاء الله او بس تاسو به کې خیر ګورئ تاسو به دعا سره به ټول هغه کور کوو اگر چې کیمرا نه پریدي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ دغه علماء راولو او کم چې بهر نه خلک راغلي ملمانه خصوصي دا غي ویډیوګانې بم کوو او
دین ته خلک د څنګه راغلي د کوم ځای نه راغلي په ټولو به انشاءالله یو تفصیلا ویډیو کوو به دا زمونږ ریوند روډ ته راتاو شو چې دا سیده ریوند روډ شروع شو د خیره سره 22 کیلومتر سفر دی او نیمه ګنټه ټایم چا ته مې ویل هلکه دواړه به ولې بل روډ دی چې دا خو دی دا خبره چې دی 1500 ده او دا په 5 ده قدرمندو مینوالو به دا مونږه پینډال روډ باندې راتاو شو دې ته ریمنډ بایپاس هم ویلی شي دا بایپاس دی او دا خاص پینډال ته دا روډ وتی دی 2 نمبر پارکینګ 3 نمبر پارکینګ 5 نمبر پارکینګ غالبا غلطیږه مانه دا زمونږه په دې روډ باندې دي بیا دې نه مخکې بل چوک نه چې واړه به نور پر 3 کیلومتر کې به ان شاء الله مونږه پینډال ته داخل شو میراوالو د ریموند مرکز روډ دی او موږ چونکې په چوک کې نظام باندې دا د مرکز او د اجتماع ترمنځ د مرکز روډ وتلی شي مونږ د مرکز سایډ نه بیا راتاو شو پینډال ته او ان شاء الله القریب دغلته د میلمنو مسافر بارملکي چې کوم راځي د هغې ځای نه دي او بیا ورپسې زمونږ پینډالې وي او تاسو کتلی شئ د خلک چې روان دي یا الله والا به دا ټول روان دي داسې راغلی بس نه دې بله راغله جی قدرمنو بالاخره مونږ د خیره سره راورسېدو او تقریبا 10:30 غنټو 10:30 غنټو کې سره د سټې سره د دمې دا راورسېدو یو ګاډي ولا هغه سره لږ سلو د هغې په وجه باندې لږ مونږ هم سفر سلو وکړو دغه مخامخ 1 نمبر ټینکۍ ده دلته غټې غټې نشانې داسې دي چې اول به دا ټینکۍ دا 1 نمبر ټینکۍ ده دا په مغرب باندې د قبلې سر ته او 3 نمبر چې کوم وي هغه د مشرق سایډ ته یا به ته دخیم او دا پارکینګونه یې مونږ په سایډ روډ باندې رالو روډ زمونږ روخ لږ باندې غلط شوی د هغې په وجه باندې پارکینګ بدل ته رالو خو بهرحال دې کې ټول پارکینګونه دي به چې کوم ځای کې ودرئ پروا نشته فري پارکینګ د 3 ورځو دپاره روپۍ هم د دې ځای نه اخلي دا پارکینګونه دي غیر شاپیره ګاډي ویلاړ دي دا پارکینګ په لمبرو باندې وي دا پارکینګ دی چې دا ډک شي د روډ نه کوسټرې دي دی واړه ګاډي دي بیا به دې نه بعد دا ګاډي شاته پارکینګ چې کوم دی د ګاډو نه شاته د لرګو نه شاته دا به ډکېږي داسې به نور اخوا څومره پارکینګونه غیر شاپیره دا تاسو په میپ کې به انشاءالله کوشش وکړم چې میپ کې د ښه طریقې سره وښیم نو میپ کې په ذریعه به تاسو بیا به ښه پوه شئ د اجتماع میپ ښیو د دې پارکینګونو میپ درته ښیم نو تاسو به ورته نه خوندونه واخلئ قدرمنو به دا مونږ راورسېدو تقریبا 10-10:30 غنټو نه بعد زمونږ سفر اختتام شو ګاډی مونږ پارکینګ کو او انشاءالله دلته پینډال ته به ځو بیا به هغه ځای کې بله ویډیو جوړو ته دغه مونږ ته راکړي اجازه ته خال آباد اوسئ د الله په امان چې په هر ځای کې خوشحاله اوسئ